دا وطن میزان دی دا وطن میزان دا وطن میزان دی. د جلال آباد ښاروالۍ د درې ناحیې اړوند بېسودو سیند په غاړه د 693 مترو په اوږدوالي استنادي دیوال جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د دغې پروژې د پرانیستې پر مهال د ننګرهار ولایت مرستیال والي مولوي عزیز الله مصطفی، د جلال آباد ښاروال الحاج مولوي نقیب الله طارق، د ښاروالۍ مرستیال مولوي محمد اسحاق سعید، د تخنیکي او سکتوري چارو رئیس انجینر وحید الله مخلص، د ښاري حکومت ولي رئیس مولوي سیف الرحمن شینواري، د سیندیزي حوزې رئیس، د یو ان هابیتات همکاري مؤسسې د ختیځ زون مسؤل انجینر عبدالحق تحریک، د ناحیو امیرونو علماو کرامو او د سیمې اوسیدونکو برخه اخیستې وه. مرستیال والي او د جلال آباد ښاروال د یو ان هابیتات همکاري مؤسسې له استازو مننه او غوښتنه وکړه چې د جلال آباد ښاروالۍ تر چتر لاندې د ښاري ښکلا او بیارغونې په برخه کې دي دغه ډول نورې پروژې هم پلي کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا نن کوم پروژه موږ عملاً افتتاح کړه. دغه پروژه د ځانګړي وجې صندوق د یو ان هابیتات دفتر لخوا نه د بېسودو سیند تر څیرمه محافظوي دیوالو چې طول یې 693 متره دی او ارتفاع یې په مختلف ساحو کې مختلفه ده، 4.5 تر 9 مترو پورې. دغه استنادي دیوال د 693 مترو په اوږدوالي له 4.5 مترو څخه تر 9 مترو پورې په لوړوالي سره د 2,83,609 امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ شو. د جلال آباد ښاروالۍ رهبري هڅه کوي د داخلي بودیجې ترڅنګ د بېلابېلو همکارو مؤسسو په مرسته د ښار په بیارغونې او ښکلا کې پروژې ترسره کړي. هر ماشوم اولاد خوشحال هر همزولی ورور غوندې زه یې تل عزت کوم ما ته هر یو ګران